هره ګړۍ د افغانستان له ګوټ ګوټ څخه تازه او کره خبرونه وڅارئ. له امنیتي او سیاسي بدلون نیولې تر ټولنیزو، کلتوري او اقتصادي مسایلو پورې موږ یې بې پرې او متوازن تر تاسو رسوو. هره ګړۍ له کندوز راډیو څخه. سلامونه او وخت مو بخیر. پام ورړم د کندوز راډیو د دې ساعت مهمو وروستۍ خبرونو ته. نن سه شنبه د تلې 9 نیټه ده چې د 2015 کال د اکتوبر له 20 نیټې سره سمون لري. روانه خبري ګړۍ درته زه عبدالجلیل احساس وړاندې کوم، خو په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سره ټکي. د تخنیکي ستونزې له امله پرې شوې برېښنا له ازبکستان څخه بیرته وصل شوه. 1.5 میلیون افغانۍ یتیمانو ته د نغدي مرستو په توګه ویشل کیږي. د افغانستان د صادراتو بندیدو له امله په پاکستان کې د میوو او سبزیجاتو بیې لوړې شوي. او اسرائیل د اوربند له پیل راهیسې 80 ځله سرغړونه کړې او نږدې 100 فلسطینیان وژلي دي. اوس هم بشپړ خبرونه. د تخنیکي ستونزې له امله پرې شوې برېښنا له ازبکستان څخه بیرته وصل شوه. د افغانستان برېښنا شرکت ویان محمد صادق حقپرست وایي چې له ازبکستان څخه لیږدونکې برېښنا بیرته نښلول شوې او برېښنا دې حالت ته راګرځېدلې ده. حقپرست وایي چې برېښنا د ازبکستان د یو سرکټ د تخنیکي ستونزې له امله پرچاو شوې وه چې ورسره افغانستان ته لیږدونکې برېښنا هم پرې شوې وه. 1.5 میلیون افغانۍ یتیمانو ته د نغدي مرستو په توګه ویشل کیږي. د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت له مسلم هینز نړیوالې موسسې سره د 1 میلیون او 500 زره افغانیو په ارزښت هوکړه لیک لاسلیک کړی چې له مخې به په هیواد کې 202 یتیمو ماشومانو ته مرستې وویشل شي. د یاد وزارت په خبرپاڼه کې راغلي دغه هوکړه لیک د شهیدانو معلولینو چارو وزارت او مسلم هینز موسسې ترمنځ لاسلیک شوی دی. د هوکړې مخې یاد موسسه به د هیواد په 11 ولایتونو کې 202 مستحقو ماشومانو ته د څه باندې 1 میلیون او 500 زره افغانۍ نغدي مرستې وویشي. په خبرپاڼه کې زیاته شوې چې هر مستحق یتیم به د یو کال په اوږدو کې 4,480 افغانۍ نغدي مرسته ترلاسه کړي. د افغانستان د صادراتو بندیدو له امله په پاکستان کې د میوو او سبزیجاتو بیې لوړې شوي. پاکستان ته د افغانستان د صادراتو د بندیدو له امله پنجاب څخه د توکو د نه راوړلو له امله د پاکستان په کراچۍ ښار کې د میوو او سبزیجاتو بیې لوړې شوي دي. د پاکستاني رسنیو د راپور له مخې د رومیانو بیه اوس د چرګ له غوښې هم لوړه ده او د ښار نږدې 90 سلنه اړتیا له ایران څخه پوره کیږي. د ډیورن فرضي کرښې په اوږدو کې د نښتو له امله د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګریزه راکړه ورکړه درېدلې. او وروستۍ خبر دا چې اسرائیل د اوربند له پیل راهیسې 80 ځله سرغړونه کړې او نږدې 100 فلسطینیان وژلي دي. الجزیرې په یو راپور کې ویلي چې اسرائیلي رژیم د سولې هوکړې له پیل راهیسې 80 ځله سرغړونه کړې او لږ تر لږه 90 فلسطینیان شهیدان کړي دي. همدارنګه په دې موده کې 230 فلسطینیان ټپیان شوي دي. سره له دې چې هوکړه شوې اسرائیلي ځواکونه به بریدونه دروي او غزې ته به بشري مرستې رسوي، خو بریدونه لا هم روان دي او د بشري مرستو لیږد کمزوری شوی دی. ملګرو ملتونو ټینګار کړی چې بې له ځنډه باید غزې ته مرستې ورسول شي. دا د دې مهال مهمه وروستي خبرونه تر بیا ښه وختونه لوی الله ومل شه.